تیم پوتیوی موته رو رای زو وقت رو ترکا مو داره سړی نه و چې مو تر تشلی وی د غواړي کې مره در تر وکانجه د پغږګۍ کې مو بایللې د ټوټې د خپل زړګي ملګرو مور می وای کټوله دنیا را کوي زه نه غواړم د تاسلد پر غواړي فرض. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، هغه بدبخته کور ته راغلم کومه مور چې کونډه ده د هغې 4 بچیان درلودل، هغه یې ټول له لاسه ورکړي دي. هغه بدبخته مور چې اوس یوازې پاتې ده، د هغې کیسه اورو، موږ سره واوسئ. کور شته خو کور کې هغه د مور د زړه ټوټې نشته. مور ستړې مه شئ، هی د مال شه زاس وسو غره شه چې مو دا درس ولدا زه دنیا نه غوړم چې کپا تاسو په بچای کې د سړی کې ماشومان تیم پوتیوی موته رو رای زو وخت رو ترکا بیا مختلف ماشومان یا ورکشل خوان نشاید شه دا غبرور دا کټا د غبرور ته جوړاوه مو خپل داس باندې نشته ته مخ ور وړاوه یس مې دغه درس ولدای نور سیدای وشي غرض دینه دا داس ول درکا دا مې درس ولدا ویل چې تاسو په بچای کې شیشه دا ورکاوي 2 پوی دي شي 3 پوی دي شي اړیکه تیم بچای پوتی شي بیا زه خو دار پته شي وخت راوړه بچی مې وکړل راتا هر با مې نشي غاچغه او ورزي مور می سم نه واړی ټول دنیا ورکاو مور وځي نه غوړم ما ته یو مشوم پیدا کړ چې غزر لوي کم زه هغه د بچانو مینه ما ته کم مور ته ولې دنیا نه غوړی ولې پیسې نه غوړی نه غوړه ځکه نه غوړه چې زړه مې خور دی دا خو زه په پاکړ ده په پرکشن اورده دا خو تاسو په بچای کې ستاره دا خو یا 3 پوی دوشي یم مرنا یا وړي کې بچای پوتی شي اولاد پورای تارو د ټوټې د خپل زړګي ملګرو د تاسلد پر غواړي فرزند ملګرو سالور کوم ځای کې شهیدان شو خواږي کې دا نه نجی مال مشت زد در دا وې ځکه مورې فرزند ملګرو غواړم چې لاس پې وینځم ورته کالې بدلوه دا کټې مې ورته جوړې دي څوک مې نه وي خو دا ما بچیون ته مور چیرې وې چې دغه شهیدان شو زه کومه ځای پوت کړم په جبرینه دا پوت شو زه داسې آیا چې دا وړ کې په وژد شول کله په خپل بچیون مختاوه مو ته څوک رونه غلو چې زرانه سمو ته ځان راکوي ملګرو مور داسې وخت پېښه وه چې هر څوک په خپل غم لګیا و مو داره سړی نه و چې مو تر تشلی وی د غواړي کې مره در تر وکانجه د پغږګۍ کې مو مور مې بایللې د ټوټې د خپل زړګي ملګرو اول کې ورکه چیرته ته په وخت کې جوړېدو هغه ځخه ته وشه هغه خو زه دا اندر وشه ملګرو د تاسلد پر غواړي فرزند ملګرو د تاسلد پر غواړي فرزند مور څه غوړې اوس خلکو نه څه غوړې وړي کې بچای ته نه غوړم چې خدای دې پر امو ته تاسو بچای نه رزق کړدې پر لاکا کو خالي پرکشن خاورو توا مکړ زارې خو هیڅ وانه اورېدې رازان پټ کړل پغېږه کې تل کې دا داس په سبکینه کې شخ پاجي کې وي دا ان سبکینه یاشتي بګینه بیکونه شته د نشته مورې سکول کې دی بیکونه ګورم چې کوټه کې کوړی د خوري نشته مور می
وایي که ټوله دنیا راکوي زه نه غواړم ملګرو یوازې ما ته یو ماشوم پیدا کړی د خپل پاتې ژوند پسې تېر کړم مور مې وایي چې دوی شهیدان کېدل زه غمو ته پاتې شوم د تا سلی دپاره غواړي فرزند دې ملګرو زه پوهېږم ته ډېره دردېدلې غمو دردو ته موږ ټول پرې شوي هغه څوک بختور دی چې د نړۍ نه ځي دا نړۍ کې بغیر د غم نه موږ افغانانو بل هېڅ هم نه دي کتلي کوم چې د ډېر زړه درد کې دا څلور اولادونه وو کوم مې نه ډېره دردېږي یو پخسترکی ویل چې دا خپل ځاورت بترده یو په غواړیتون کې رټه ځاورت ویل چې رټ په خورګې مستر کو د کاروان خیریه بنسټ درته سوال کومه جنه پیسې غواړم نه بله خاطر ملګرو جنه پیسې غواړم دا انداسته دا کوشش نه وکړي که تاسې مکامل ده کنې مو زیات چاته نه ورکوو خو چا پوتې شي وړیکه ماشومان تو خپل ځای مور چاته ورکوو مونږ نه ورکوو نو بل څوک به سره مور ځای مونږ ته نه ورکوي خو چا پوتې شي وړیکه که پوتې شي په سپاتال هر شی ضروري د ټوټې د خپل زړګي ملګرو د تا سلی دپاره غواړي فرزند مور ته چارته مکنایت ورکوم خو مور بیا هم یو څوک غواړي چې د خپل ژوند پسې تېر کړي سلی دپاره غواړي فرزند ملګرو وسید مصافی کوم بچي چې د تراوړک ته خوشحال وسپتلې اخسترکی مې شاته ورول داس خړوه داس د کچواله نه شهادت ژغ شوی و چې زړه خړ و مو چې دایم خوښ وي زه د پخوري و دا چاپل مو کړی دی ځون ته مو ځون ته یک شای نه دی کړی تیر کوه بل لر کوه زړه چې خوړي مو وصل دا کسان دی دا پردی دي الله اکبر دا کلی دی پردي دي یی دا پردي خپل د خاطر نه مور ته معلومات کیږي نور کلی نه لري نو نه ریبر کړی دی په دغه کې دیږي مو ته زړه مې نه دی وخستیه اڅه درې مې ته مورې دا مو دا خاوند تکرای مو دا مې نه ورکوم چې بیا مې زړه بدېږي د خپل زړګي ملګرو مور مې بایللې د ټوټې د خپل زړګي ملګرو مور ته چار څومره ووایم چې بله غوښتنه وکړي ما نه خو مور هېڅ غوښتنه بله نه کوي ما نه مورې زه به پیسې درکړم تاسې ما ورکوه ویلې مورې دا نه خور واخلئ د تېر شه په ناسته هم تېر شي چې زه څه پرې کوم زړه ښې نه غواړي پیسې درکوم مورې نه پیسې مار ډېرې پیسې درکوم ځکه به مار کوه ځکه مار کوه چې زه څه په وکړم ویل کې خو مې نشته چې زه نازوړی شی ته وکړم دی به کیسه سره ومنئ دون په دنیا کې سپرنه مخ نه در وړي زه انشاءالله کوشش کوم مور چې مانه څه غواړي هغه مې په وس کې نشته زه پیسې ورکوم ځکه چې زما په وس کې اوس صرف همدغه پیسې دي زه نور څه نشم ورکولی مورې 1,00,000 افغانۍ درکوم مو خو د دلو یوه کیسه سپه ګیله وی په شیشه کې ورته غوښتی وی په سپتال کې ورته غوښتی وی چاته درخته ورکړو چاته دوخته ورکړو خو داسې پیدا کېږي یو غرض یې چې هغه هم ته پیدا کړه مورې خو ته خو اوس موږ نه دا قبول کړه که نه د خلکو منتونه دا ختمه قبول کړه که نه مورې خیر دی مورې ځینې ورونو چې موږ سره کوم مخ کړی دی موږ مجبور چې دا کومکونه درته تسلیم که تاسې غواړئ که نه یې غواړئ زه پوهېږم چې د غم ډېر دروند دی یو ورور موږ سره د جرمني درمشتاد فرانکفورت نه 1,55,950 افغانۍ کومک کړی دی چې 1,00,000 افغانۍ همدغې مور ته سپارو باقي پیسې نورو کورنیو ته سپارو مورې دا 1,00,000 افغانۍ خو سره واخله خیر د موږ سوال درته کوو دا قبول یې کړه مخ دا کسان زړه نه غوښتې ویلې که دل یوه کیسه هم تسوس کرغلي وه مو چې توس اورو لاندې چې واړه بچي مې وکړل راته هربان مې نشي هغه چغې او غورځې ملګري
اوس په مور لرګي چاته روډي نیستی دا نکشه نیستی هیڅ شی نه کی نیستی یه شای مزران نغوری دا یه بچه های مزران غوری چې الله د پورا کشیشه دا ویروي که ماشومان واړي که یتیم پوتې وي په مو تستی مې رابون شي خدای ایله مې د تس ایله مې ده خدای مې راباندې مورې وی وره راځي دا څه غواړې د مسلمان وروڼه نوره څه غواړې نور خو هیڅ شای نه غواړي یو شای مې ځان نه غواړي تو ستا خدای عمرې نه اوږده کوي زمان په عمرې نه مړه شئ دا مې زړه نه وخوړي دا تو سره وکړه خدای دا ښه ته سره وکړه خدای په ښه امین چا چې کومک کړی د هغې څه د منافق شوی تیمور دردونکې خبرې دي خفه یې کړو ویې دردولو هېڅ تشویش مه کوئ ستاسې ټول کومکونه به تر دغه مستحقې کورنۍ پورې رسېږي زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تعقیب کړئ سره انشاءالله خپل نومان به وګورئ خپل داسې پیسې به وګورئ چې تر مستحقو خلکو ورسېده وسید موسی په ایمان نور له ژونده ستړی اما